موږ دغه پالیسۍ غندنه کوو. افغانستان او پاکستان ورونه دي. افغانستان زمونږ ورور دی، زمونږ د مینې تعلق دی، د محبت په تعلق دی. دا نفرت کې بدلول، دا دشمنی کول، دا زمونږ د دشمنانو سازش دی او دا سازش به موږ نه کامیابو انشاءالله. عوام دشمني ده، دا ولس دشمني ده، د دې په هېڅ صورت باندې موږ اجازه آخر سوال درته کوم استاد هم کوم کمی دغه افغان کډوال چې د مختلفو سیمو سره راځي، د مختلفو علاقو سره د دغه علاقو سره دغه حکومت د دې خلکو سره ډېر ظلم کوي، د دې کم پیسې د پیسې جنې اخلي او دوی په جیلونو کې اچي او دوی خلک پښتانه هم تچ نه کارډونه هم لري، هغه هم په جیل کې ناست. دا ما په خپله ولیده په کراچي په دغه اړه باندې ستاسو مقابل دا چې کومه پالیسي د جبري بې دخلۍ د افغان کډوالو حکومت شروع کړې ده، دا غیر اسلامي ده، غیر انساني ده او دا د پاکستان د دستور او د قانون خلاف او د دې خلاف ما د سره د پاکستان کې خبره کړې ده او ما د پاکستان په سپریم کورټ کې د دې خلاف کیس کړی دی. د وفاقي حکومت د دې پالیسۍ خلاف هغه کیس سپریم کورټ منظور کړی دی او په 7 دسمبر باندې را روان تاریخ باندې په 7 وفاقي حکومت راغوښتی دی چې هغه جواب وکړي. د دې لپاره بجلی نشته، دلته هسپتال کې دارو نشته، دلته د بچي لپاره تعلیمي اداره نشته، دلته روزګار نشته، دلته امن و امان نشته، دلته یو ذریعه د خلکو د روزګار ابارډ دی. هغه چې ته بندې نو دا ته معاشي دهشتګردي کې او دا ته د دې خلکو سره ظلم کې د دې هیڅ قسمه صورت باندې موږ اجازه نشو ورکولی. الله تعالی څلور څلوېښتمه شپه ده، دوام لري. د سینیټر مشتاق صاحب ډېر وړاندې وایي چې موږ پرلط ته رالي په پښتو باندې سینیټر صاحب ډېره مننه ستا د راتلو څخه چې ته غریب ولس ته رالې. ستا څه موقف دی؟ تر څه وخته به دا خواران ناست دي، دلته خلک په پاسپورټ باندې مطلب مجبور دي او خودکشانې کوي، مقبول دي، هېڅ نشته. صرف د باډر یوه ذریعه ده چې څو زره انسانان ځي راځي، هغه نن پر داسې باندې ناست د ډېر مشکلات سره مخامخ دي. ته په دا اړه خپل موقف زه دلته چمن ته راغلی یم او د دې لپاره راغلی چې دې سره د همدردۍ اظهار وکړم، د یکجهتۍ اظهار وکړم، د دې د مطالباتو حمایت وکړم او دې سره دلته زه دې سره د تقویت لپاره، د دې د حوصلې جوړولو لپاره او د دې د سپورټ لپاره دلته راغلی یم. د دې مطالبات بالکل جایز دي. دا په سلو کاله باندې دا بارډر ټریډ روان، دا سرحدي تجارت روان، دا یو ملت دی، دواړو غاړو ته یو قوم دی، یوه ژبه وایي، یو دین لري، یو کلچر، یو رسم، یو رواج لري، یو شان کاروباري مفادات او تجارتي شاخونه لري. لہذا په دې باندې پابندي لګول دا معاشي قتل دی د چمن د خلکو او د بارډر ډسټرکټ د خلکو د پولیس او دلته څه دي؟ دلته تا انډسټري نه لګولې، دلته ګیس نشته. اته اویا کاله وشي، اته اویا کاله کار دا دی که نه چې په دې اته اویا کاله کې دې حکومت دلته اکنامک زون جوړ کړي، دلته انډسټریل اسټیټ جوړ کړي. دا بلوچستان د معدنیاتو نه ډک دی. زما د بلوچستان وګړي دا د خوشحالۍ د سمندر د پاسه کوټې ګرځي، د خوشحالۍ د سمندر د پاسه پیاپله ګرځي، د خوشحالۍ د سمندر د پاسه زما بچي پر بند ګرځي. زما بچو ته انصاف او امن او تعلیم او علاج او دارو درمل نشته دی. نو دا د حکومت او د ریاست ناکامي ده. دا اکنامک زون نه دی جوړ کړی، دا انډسټریل اسټیټ نه دی جوړ کړی، دا زما ځوان ته روزګار نه دی ورکړی او د بارډر ټریډ چې هغه په خپله کوي، پای کې ستا څه کمال نشته، هغه په خپله هغه کوي، په هغې باندې پابندي لګې. دا د ټرای پارټایډ اګریمنټ سفریقي معاهده افغان حکومت پاکستان او دوی اختیار دا د هغې معاهدې خلاف ورزي ده. دا د پاکستان د اسلام آباد های کورټ د فیصلې خلاف ورزي ده. دوه وفاقي کابینو فیصله کړې ده چې افغان کډوال به جبري بې دخلي نه کېږي. دا د جمهوري او د منتخب وفاقي کابینو د هغې د فیصلې خلاف ورزي ده او دا فیصله نگران حکومت کړې ده. نگران حکومت ته د قانون او د دستور مطابق د داسې فیصلو حق د سره نه نشته. د الیکشن ایکټ آرټیکل 230 مطابق د نگران حکومت منډیټ دی ډے ټو ډے میټر، روزمره معاملات. دا کډوال جبري بې دخلي د افغانیانو او دا د پاسپورټ ایشو په چمن بارډر باندې دا ډے ټو ډے میټر نه دي. د دې د سره نه قانوني جواز او اختیار نه وفاقي حکومت نگران سره شته، نه صوبایي حکومت نگران سره شته. لہذا دا ظلم دی او دا فیصله کړې اپیکس کمیټې ده. اپیکس کمیټې څه قانوني حیثیت نشته. د پاکستان په دستور کې د اپیکس کمیټې ذکر نشته، د پاکستان د قانون په کتابونو کې د اپیکس کمیټې ذکر نشته. لہذا زما په سنټ کې په دې خبره کړې ده، سپریم کورټ کې مې کیس کړی دی او ان شاء الله چې د حکومت دا پالیسي به په سپریم کورټ باندې زه قدم کوم. او ډېر خوند یې ماته ستا وینا راکړي. څلور څلوېښت ورځې کېږي ما د یوې پر وینا دوی خوند راکړی. خدای دې